السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده برګر یا شورما وغیره چې کوم دی څومره یو مشهور څیز دی، څومره خلک په مینه باندې خوري. آیا تاسو چېرته په دې برګر یا شورما کې چې ته منګکان چیندخې وغیره دا هم لیدلي دي؟ خاص کر به زه ووایم یاره په دې پنډۍ اسلام آباد وغیره دغه ځایونو کې کوم ته چې ډېر د ښار خوراکونه وایي خلک چې اکثر د مشران وایي یاره د ښار خوراک منع کوي یا د بازار خوراک منع کوي وغیره. نو که چېرې تاسو نه کتلي راځئ د شارټ کلیپس در باندې ګورم. دا بالکل حقیقي چې کوم دی زما په خیال پنډۍ اسلام آباد وغیره دغه ځای دی. اوس پته نشته چې یاره په خطا کې دې راغلی دی او که نه چې د منګکانو غوښه په خلکو باندې خوري. دا شارټ کلیپس وګورئ، بیا راځو یو څو خبرې سره شیر کوم. किधर गया बंदा? इधर आया यार, तेनू क्या बंद करके इधर आया. ये आईफल कैफे पे चूहा ने یقینا ملګرو تاسو به دغه کتلي انشاءالله. ما بل ویډیو اوس کې تاسو سره ما شیر کوله، خو چونکې هغه ویډیو بیا یاسر شاه مې ډیلیټ کړي کوم چې ډیلی پاکستان دي. هغه ویډیو به تاسو کتلي چې د انسان ګوته په هغه شورما دغه برګر وغیره دغه خاص څیز چې ورته کوم وي په هغې کې د انسان ګوته چې کوم دی ښه باقاعده به تاسو ویډیو کتلي. پته نشته چې یاره هغو بیا پیسې وچلولې که څه وشو. هغه چې کوم هغه ویډیو هغه ما ډېره وکته خو چونکې ډیلیټ شوې ده. او دا اوس چې کومه بله ویډیو ما ته ملګري م رالیږلې ده چونکې بقیه ښه واقع دا کار شوی دی. دا داسې نه چې یاره دغه ویډیو به تاسو کتلي چې یاره مړ منګک چې کوم دی په دغې کې بند کړی دی. لکه ډېر د افسوس خبره ده چې یاره دا له څنګه انسانان دي چې یاره کله منګکان او دا نوک چې کوم تاسو لیدلی او هغه د ویډیو کې به هغه په ډیلی پاکستان باندې چې یاره د انسان د ګوتې نوک یعنې مطلب یې دا دی چې یاره یو انسان به یې حلال کړی او هغه چې ته خس خس کړی دی او هغه په دغې خلکو باندې خوري. نور به څومره مردار څیزونه چې کوم دي، څومره چې حرام څیزونه دي، هغه به د خلکو په دې برګر او په شورما کې خوري. د دې ویډیو مقصد مې صرف دا دی چې یاره کله تاسو بازار ښار ته ځئ نو دا سقا خوراکونه چې کوم دي دا مه کوئ. دا کوم چې شورما دا څیزونه چې ورته وایي ډېر یو پلیت څیز دی، بل ځای یې نشته. او خاص کر تاسو خپله دا وکړئ چې یاره په دې ښار باندې خو بالکل اعتبار کول نه دي پکار چې یاره تا ته پکې څه غورځي په خدایانو خواسته یاره د سپي یا د مردار چرګانو غوښې. لکه زموږ خو سادهګان خلک دي مثال په طور لاړ شي بس یو شورما راکړه یا یو برګر راکړه، مطلب چې کوم دی دغه څیز چې ورته کوم وایي دا سقا شیز او بس ډایرکټ خور. دا تپوس خو نشته چې یاره دا د څه غوښه ده دی وغیره او نه زموږ په وړاندې دا جوړي. خو د دې ځای نه چې ته څوک لاړ شي مثال په طور هر ځای نه چې څوک ښار ته یاد نه شي نو دغه څیزونو ته چې کوشش مه کوئ. کوم چې ساده خوراک یا جوس وغیره دغه چې کوم دی څکئ دا نه چې یاره تاسو دا څیزونه مه خورئ، خو په داسې ځای کې خورئ چې یاره تاسو ته پته لګي چې یاره دا صفایي دی یا وغیره. دلته کې کنې دا څیزونه تاسو په خپله باندې وګتو او زموږ حکومت ته هم خواسته چې یاره په داسې څیزونو باندې خامخا هم دا ایسي ډیسي دا پوډ وغیره دا چې کوم دي چې په دې باندې چافې وغیره وغورځي چې یاره دا تاسو کوم ځای جوړوئ کوم ځای دغه کوئ. نو الله دې خیر وکړي. خو دا ویډیو سره انشاء مخکې شیر کړئ چې یاره ملګري د دې دغه نه خبر شي چې یاره داسې قسمه خوراکونه چې کوم دی تاسو په بازارونو کې دا فضول شیزونه چې کوم دی مه خورئ. د ویډیو مقصد مې صرف دغه و که نه په خپله باندې تاسو دا وکتو.